أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا وعدد کی بکتونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. استاسو ملګری دریاب دولت خیل یم خاد اوسئ آباد اوسئ. ملګرو استاسو منځ کې ډیر نه حل کېږم یو څو خبرې در سره شریکوم په دې اوسنۍ وبا باندې چې موږ په سوشل میډیا باندې کم ګورو، په الکترونیک میډیا باندې کم ګورو. یقینا چې ټوله دنیا یې په خپل لپیټ کې اغستې ده او هغه که ساینس دی او که هغه نور علوم دي، یعنی د انسان چې څومره ذهن دی هغه په هغې کې ناکامه شوی دی. نور ورځ تر ورځه دا وبا زور کوي او ورځ تر ورځه د معاشرې او د انسان د تباهۍ سبب جوړیږي. قدرمنو یاد دي چې په حیثیت د مسلمان په خصوصي توګه زموږ دا عقیده ده چې په دنیا کې چې کوم عذابونه راځي او تیر قومونو باندې چې کوم عذابونه راغلي دي تر دې پورې چې قیامت هم راځي، نو دا د انسان د عمل په بنیاد باندې راځي چې کله د انسان اعمال د انسان معاملات دومره خراب شي په مخ د ځمکې باندې په معاشره کې چې په دې کې د انسانیت ماده پاتې نشي، نو بیا دغه خدای پاک ته د دې دنیا ضرورت هم پاتې نشي. ځکه نو نن سبا که موږ وګورو نو هم دغه رجحان زیاتېږي او د په انسان کې چې کوم د کومه انا پرستی ده، په انسان کې چې کوم انانیت ده، نو یقینا چې دا وبا هم د هغې کړی ده. هر څوک یو انسان وایي چې دا مصنوعي وبا ده، هر څه چې دیږي به کله چې د الله تعالی رحمتونه ورېږي، د الله تعالی رحمتونه نازلېږي، نو په هغه کې د انسان مصنوعي وباګانې هغه بیا کار نه کوي. کله چې انسان د نظره پرېوځي او په انسان کې د انسانیت ماده ختم شي، د انسان معاملات او د انسان معاملات چې کله د خپل ذات پورې محدود شي، نو هغه که بیا د انسان په شکل کې مصنوعي وبا او که د الله تعالی طرفه خو ټول د الله تعالی طرفه دا وبا ده چې دا راغلې ده. قدرمنو د دې نه د وتو دپاره زموږ سره صرف او صرف یوه لار ده. که چېرې موږ وګورو دا وخو یوازې مسلمان نه، الله تعالی چې د ځمکې والا سره کله فیصله کوي نو هغه د ځمکې والا د اعمالو په بنیاد باندې کوي. ځکه خو خدای پاک وایي چې که تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړو نو اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي. قدرمنو که موږ وګورو دا وخت نو ځمکې والا په ځمکه والا باندې چېرته کې هم رحم نه کوي. موږ انسانان په یو بل باندې رحم نور نه کوو. په موږ کې د انسان نه زیات د حیوانیت ماده سیوا شوي ده او هغه لنډو څپو به درته زه دا ووایم چې که موږ وګورو یورپي ملکونه د څو لسیزو نه را په دې خواته امریکا چې د هغه دلته کې زموږ افغانستان وګوره چې هغه لوټو کو تباه کو، دغه شانتې عراق چې و هغې کې هم مسلمانانو د سکون د مینې محبت ژوند تېروه، هغه که وګورو په هغې کې د هغې حالت ته وګورو تباه او برباد شو. دغه شان د فلسطین مسلمانان که موږ وګورو، دغه شانتې لیبیا ته چې موږ وګورو ماضي چې هغه څنګه و اوس څنګه دی، دغه شان زموږ د ګاونډي هېواد کشمیر چې دی د هغې مسلمانان چې موږ کوم وګورو، نو دې نه مطلب دا دی چې که مسلمان دی که غیر مسلمه دی خو زموږ معاملات د انسانیت په بنیاد باندې نه دي. نو معلومه دا شوه چې د انسانیت په بنیاد باندې نه دي، نو خامخا به موږ باندې افتونه مصیبتونه او د الله تعالی قهر راځي. ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي او په هغه قرآن پاک کې چې هغه د رب ذوالجلال کلام دی د هغه خبرې دي او هغه بیا د جبریل امین په واسطه باندې نبي علیه السلام ته راغلی دی او نبي علیه السلام د پوره انسانیت دپاره هغه مشعل ره ګرځولی دی او د هرې مسلې حل په قرآن کې شته. ځکه خو الله تعالی فرمایي چې وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، او په تاسو باندې چې کوم مصیبتونه راځي دا ستاسو د خپل لاسو کړي دي، ستاسو د خپل لاسه په تاسو باندې راځي، ستاسو خپل کرتوتونه دا د هغې وجې نه راځي. ویعفو عن کثیر، او هغه ډېر معاف کوونکی هم د الله تعالی بیا معاف کوونکی هم دی. څنګه معاف کوونکی دی؟ وسو که مونږ د دې وبا نه د وتو کوشش کوو، مونږ وایو چې دا وبا دې ختم شي، په دې معاشره باندې په انسانیت باندې دې د امن صادر خور شي، په انسانیت باندې دې د الله تعالی رحمتونه ورېږي، نو رب ذوالجلال په قرآن کې وایي چې وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، او تاسو توبه وکاږئ په جمع سره، تاسو توبه وکاږئ په جمع سره ای مؤمنانو، نو تاسو به فلاح بیا ومومئ، تاسو به کامیابي بیا ومومئ، تاسو به کامراني بیا ومومئ. نو کله چې انسان فلاح او کامیابي بیا ومومي نو ظاهره خبره چې د کامیابۍ سره رحمتونه یي، خوشحالیانې یي، امن یي، سکون یي. قدرمنو ډېر در سره حایل کېږم نه، خو دلته کې یو حدیث تاسو مخې ته ږدمه چې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې نبی علیه السلام وفرمایل
چې ای خلکو د الله تعالی ارشاد دی چې که زما بندگان زما اطاعت کوي. نبی علیہ السلام وای چې د الله تعالی ارشاد دی که زما بندگان زما اطاعت کوي. د الله تعالی د اطاعت نه مراد هغه حقوق الله دی، هغه حقوق العباد دی، او هغه سره حقوق العباد دی چې هغه زمونږ معاملات دي. معاملات څنګه دي؟ مونږ خپل تجارتونه وګورو، مونږ خپل ادارې وګورو چې زمونږ په سرکاري ادارو کې، په نجي سرکاري ادارو کې، او زمونږ په پرایویټ ماحول کم تاجران چې دي، عام دکانداران چې دي، هغه زمونږ سره ویلي دي. او بر سره مونږ د دنیا د زر ګټلو سره، د سیمو زر سره څومره مینه کوو، او انسان لا څومره دوکه ورکوو د لږو پیسو د ګټلو لپاره بل انسان څومره دوکه کوو. معاملات دغه څیزونه دي چې نبی علیه السلام وایي چې ته څه ځان له خوښې هغه بل مسلمان له خوښ کا. که چیرې زه ځان له خوښوم نو زه به بل له خوښوم. په لنډو شپو خبره ده چې مونږ خپل معاملات نشي کړي که نه، نو زمونږ د دې وبا نه د خلاصون هیڅ ذریعه نشته دی. دا به د نن نه سبا ته سیوا کېږي، د سبا نه به بل سبا ته سیوا کېږي، تر څو پورې چې مونږ دا قرآني آیاتونه مخې ته کړي نه، په جمع سره مونږ ته اوبه ویستي نه، په سوشل میډیا، په الکترانیک میډیا باندې دا پوسټونه خو مونږ کوو. یقینا خبره دا چې هم خبره ده، خو چې مونږ زه پوسټ کوم چې زه د خپل ځان احتساب وکړم چې زه په ما کې څومره غلطیانې دي، زما په زړه کې د بل انسان دپاره څه دي، زما معاملات څه دي. آیا په تشو پوسټونو باندې، په تشو خبرو باندې قدرمنو وباګانې، مصیبتونه او معاشره نه صفا کېږي؟ نو دغه یو څو خبرې مې ستاسو سره شریک کړې په نیکنیتۍ سره. نو راځئ چې د نن نه بعد دا عهد وکړو چې خپل معاملات صحیح کړو، د حرامو رزق ګټلو نه ډډه وکړو، بل مسلمان ته د کندې کنلو نه، د لږو پیسو د ګټلو دپاره دروغ ویل، قسمونه خوراک او هغه له دوکه ورکول، د دې نه موږ نه وبهر شي. دا وباګانې به دغه شانتي غیر مسلمه چې هغه د انسانیت په لاره باندې نه تلي که نه، نو هم به دا وباګانې دغه شانتي وي. خو مونږ په حیثیت د مسلمان مونږ ته قرآن مخې ته پروت دی، او الله تعالی مونږ ته نیغه لار ښودلې ده. هغه دغه دوه آیاتونه وو چې ما ستاسو د مخې ووایي. زه عالم نه یم، خو په زړه کې مې د ډېر ورځو نه دا خبرې ګرځېدې. ما یې راشئ د خپلو ملګرو سره شریکې کړم. قدرمنو، که څه کمې غلطۍ رانه شوي په دې کې، د هغې زه بخښنه غواړم، زما اصلاح وکړئ. ما د خپلې پوهې دپاره کړي. الله دې اول زما معاملات صحیح کړي، او الله دې اول ما له د عمل کول او زما د معاملاتو صحیح کولو توفیق راکړي، او الله دې زما د لاس نه هغه کار وکړي چې هغه بل انسان ته پیدا، او الله دې زما نه هر انسان محفوظ وساتي، او الله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو د امت مسلمه اتحاد، مینه، محبت نصیب کړي، او الله دې وکړي چې زمونږ خپل معاملات صحیح کړو. الله دې دا وبا په خپلو قدرتونو سره لرې کړي. په لوی الله مسپارم. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.